خپل اختیار څوک پکې کار نه لري خپل مودای کلی او خپل ښار څوک پکې کار نه لري. د کندهار ښاروالۍ د شفافیت او حساب ورکولو د غونډو په لړۍ کې دا ځل د 12مې ناحیې و اوسیدونکو ته د شفافیت او حساب ورکولو غونډه دایره شوه. نوموړې غونډه د قرآن کریم په څو مبارکو آیاتونو سره راپیل شوه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. چاپو پردیو باندې خپل وطن جوړ کړی نه دی خپلې ساتو هر لار څوک پکې کار نه لري خپلې ساتو. په دغه غونډه کې د کندهار ښاروالۍ د شفافیت او حساب ورکولو مدیر، د 12مې ناحیې امیر، د همدې ناحیې علماء کرامو، ځوانانو او سپین ږیرو ګډون کړی و. د پروګرام په پیل کې د 12مې ناحیې امیر مولوي سراج الدین صاحب د همدې ناحیې پر څلور خواوو او لاسته راوړنو وغږېدی. زموږ 12مه ناحیه چې دا د ختیځ ته 11مه او لویدیځ ته 9مه ناحیه دغه لري. موږ چې په کوم علاقو کې کچردانۍ درولي یا کچردانۍ پرتې وي، نو البته چې په کچردانۍ کې کچره دونه نه وي پرته لکه د کچردانۍ و بغل ته چې پرته وي. ورپسې د کندهار ښاروالۍ د شفافیت او حساب ورکولو مدیر محمد عمر صابر خبرې وکړې. هغه د خپلو ترسره شوو فعالیتونو په اړه د همدې ناحیې و اوسیدونکو ته معلومات ورکړل. تنظیم په برخه کې په 1401 مالي کال کې د 12مې ناحیې څخه 9302 متره مکعب کچره انتقال شوې چې اوس یې امیر صاحب یادونه وکړل. د سړکانو جاروکاري ده په 12مه ناحیې کې 600 کیلومتره سړکان جاروکاري شوي. دغه غونډه د همدې ناحیې د اوسیدونکو د غوښتنو، پوښتنو او نظرونو تر شریکولو وروسته پای ته ورسېدل. باید د مظلوم دپاره ډېر کومک وشي د دې خلکو سره. او دومره خبره دا د حاجي صاحب خبره ده، یقینا اوبه دونه ورسره په تکلیف چې دا خلک چې تصور یې هم نه کېږي. هغه اوبه یې بیا ځینې تویېږي بېرته چرۍ ته تر هغه وخته پورې چې دا وچه نه شي په ښار کې نه شي انتقالېدلی. ولې دا په ښار کې موږ انتقالوو بیا وړو بیا راکوو ته هغه جلاله دغه چې دي دا وچه چې ده دا جلاله هغه ستونزه بیا په موږ کې ده چې موږ یې بیا د کور راباسو پر دې باندې ځواکونو اول په خدای